دا ماشومه خپل مور د دغه قاری سره کم چې بیګه وویشتی شو او د نظام چې په صدام مشهور دی د دې درې واړو په رابطه په همکارۍ دا ماشومه د مور په خپله بوتلې ده. بیا په 8 اپریل ته په کراچۍ کې اف آی آر کې نه په کچا کې نه په سکر کې په کراچۍ کې د دوه سټیټمنټس راغلي چې دکان ته تللی وه، بل سټیټمنټ یې دا چې نه دا کور کې یوازې وه چې زه رالم نو بیا نه وه. د دې چې کوم دی د دې نه مخکې داسې قسمه د جینکو یا د ماشومانو خرڅولو روزګار په دې کې دا ملوث پاتې شوي دی مخکې نه؟ داسې یو پروف شته، یو ویډیو شته دی د یو بلې ښځې چې هغه دا دعوه کوي چې یو زم دی خرڅه کړې ما دوی وي که زه فیې ته لاړه شم بیا به دا کسان بوتو چې دا خو دې په خپله راوستې ده زه ګیرېږم. دوی کوارډینیشن وکړو چې دا کلاینټ دی او د نه به بس پیسې والو بس هلته به دغه کوېدن دا وشي او بیا به یې موږ راوتښتو. هغه څیز د دوی ناکامه شو. مولانا بجلیګر د الله وبخي هغه به وي پښتانه د سوډا واټر بوتلې دي، وایي دوی کې جوش دی، هوش پکې نشته. عبدالراجان صاحب د ټول ناول کتونکو ته دا ووایي چې پښتونخوا پوره پاکستان هغه د غم او غوسې ښکار و. دې دوران کې تاسو خبر بریک کوئ چې یاره په دې د جینۍ کډنیپ شوې نه ده بلکې د خپلې مورې په خپله باندې خرڅه کړې ده. تاسو دومره په یقین سره دا خبره څنګه کولی شئ؟ داسې ده مولانا بجلیګر د الله وبخي هغه به وي پښتانه د سوډا واټر بوتلې دي، وایي دوی کې جوش دی، هوش پکې نشته. جرنالیزم کې دا نشته دی چې یاره یو سړي سره ته همدردي کوه، دا په جرنالیزم کې نشته. ته به انفارمیشن ورکې، فیکټس اینډ فیګرز سره دا به ورکې. دا سټوري د خو ډېره لویه قیصه ده، دا ما پولیسو ته هم د دې انفارمیشن ورکړي دی، انویسټیګیشن روان دی. دویمه خبره کومه چې ما کړې ده چې دا ماشومه د پېښور نه کډنیپ شوې نه ده. دا ماشومه خپل مور د دغه قاری سره کم چې بیګه وویشتی شو او د نظام چې په صدام مشهور دی د دې درې واړو په رابطه په همکارۍ دا ماشومه د مور په خپله بوتلې ده، سکر ته یې بوتلې ده، بیا د هغې نه پس کچې ته تللي دي. پلانینګ دا و چې دا قاري چې کم دی کم چې وویشتی شو، تاسو که سی ډي آر پولیس راوباسي د دې خبرو دا زه چې کم کومه د دوی د نمبر ما دغه ته ورکړي دي سی سی پي او صاحب ته، دا چې راووایستل شي نو تاسو ته به دا ټول هر څه مخې ته راشي د ښځې چا سره کله کله رابطه کړې. نو دا خبره ما پرون هم کړې وه، نن هم کوم او سبا هم کوم چې دا د مور په خپله بوتلې کډنیپ شوې نه ده. دا خبره. دویمه خبره دا ده چې دا زما دا ثبوتونه چې ما څه کوم دي که یا پکچرز دي، ویډیوز دي یا وایس نوټس دي، دا هر څه شاته کوي. تاسو راته دا ووایئ چې کله په 28 مارچ باندې دا ماشومه په قول د دې ښځې چې دا ورکه شوه دې ځای نه کډنیپ شوه، پای کې هم د دې دوه سټیټمنټس راغلي چې دکان ته تللی وه، بل سټیټمنټ یې دا و چې نه دا کور کې یوازې وه چې زه رالم نو بیا نه وه. وایي چې 28 مارچ باندې دا کډنیپ شوه نو په کار ده چې په پېښور کې ته اف آی آر وکړې چې زما لور ورکه شوې ده. بیا په 8 اپریل ته په کراچۍ کې اف آی آر کې نه په کچا کې نه په سکر کې په کراچۍ کې چې زما لور اغوا شوې ده. نو دا هغه سیزونه دي چې د دې نه خو کم سے کم تاسو په خپل هم دا سوچ وکړئ چې یار دا ښځه وایسه او کیسه. عبدالله جان صاحب دا ووایي کتونکو ته چې دا کومه ښځه تاسو یادوئ چې یاره دوی د خپله لور په خپله باندې خرڅه کړې ده، د دې چې کوم دی د دې نه مخکې داسې قسمه د جینکو یا د ماشومانو خرڅولو روزګار په دې کې دا ملوث پاتې شوي دی مخکې نه؟ داسې ده زما او د دې نورو پښتنو اختلاف په دې خبره دی چې زه وایم دا کډنیپ شوې نه ده او دوی وایي چې دا کډنیپ شوې ده. ما سره داسې یو پروف شته، یو ویډیو شته دی د یو بلې ښځې چې هغه دا دعوه کوي چې یو زم دی خرڅه کړې ما، دا ما سره شته دی. ټیک ده. دویمه خبره دا ده چې ما څه وایسونه د فیسبوک له ورکړي تاسو به کتلي د دې زنانه چې کله رابطه وشوه په دغه کې دې سره خبرې وشولې په دې کیس کې دې زنانه دا ووي چې دا ماشومه زه د دغه ځای نه راوباسم دا به څنګه راوباسم. د هغې دپاره دې ته دا وویلی شو چې یاره اف آی اې کې په دغه وکړه کیس وکړه. دوی وایي که زه اف آی اې ته لاړه شم بیا به دا کسان بوتو چې دا خو دې په خپله راوستې ده زه ګیرېږم. نو وایي ما دا بوتلې ده
دا ماشومه ما بوتلې خو د خرڅ په نیت مې نه ده بوتلې. دا دې په دې نیت بوتلې وه چې کله قاري او نظام چې صدام او د مورې دوی کوارډینیشن وکړو چې دا کلاینټ دی او د نه به بس پیسې والو بس هلته به دغه کوېدنده وشي او بیا به یې موږ راوتښتو. هغه څیز د دوی ناکامه شو. چې کله هغه ناکامه شو نو په هغې کې بیا بل کار وشو. کومه ویډیو چې چلیږي د دې ارشته چې کېږي او دا په زور نه ده شوې، دا هم د رضامندۍ ویډیو ده. کله چې قاري دې ته ووي چې ته به داسې وکړې چې ته به په سکر کې ویټ وکړې، ماشومه چې زه راوباسم بیا به موږ تښتو. نو چې دې ویټ وکړو ماشومه خو راونه وته، نو دا بیا پریشانه شوې زما لور خو راونه وته. نو دا لاړه هغه ځای ته په خپله د سکر نه پېښور نه الرېډي خو دې ماشومه بوتلې وه. هلته لاړه او چې کله هلته لاړه نو بیا هغې دا میثاره کړه چې دا خو ته ډرامې کې تا موږ له دا جینۍ راکړه، پیسې دې واخېستې، اوس ته دا ډرامې کې. نو چې کله دې ډېر کوشش وکړو خوند دې ونه کړو، هغې نه پس بیا دا لاړه هغه ته هلته ایف آی آر وکړو کراچۍ کې. بیا دلته دا بله ډرامه شروع شوه. ډرامې ته خوشحاله یم چې ډرامه وشوه ماشوم ازاده شوه، په دې خوشحاله یم. خو پښتانه چا بدنام کړ؟ عبدالله جان صابر بدنام کړي دي او که دې قسمه خلکو بدنام کړي؟ دا سوال دی.